د ولایتي ادارې او د ولسوالیو ادارې کړنلارې پیژندنې د ورځنی ورکشاپ پیل شو. د لیندۍ په 11 نیټه لغمان ولایت کې د یو سی آی ډي اصلاح ادارې په مالي او تخنیکي همکارۍ سره د محلي ادارې د بیلابیلو ریاستونو کارکوونکو ته د ولایتي او ولسوالیو ادارې د کړنلارې د پیژندنې د ورځنی ورکشاپ پیل شو. لومړی د ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس نور احمد تسل برخوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد ورکشاپ د اهدافو او اهمیت په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل چې په دې ورکشاپ کې به برخوال د ولایتي ادارې او ولسوالیو ادارې د طرزالعمل د پیژندنې په اړه هر اړخیزه معلومات ترلاسه کړي. ښاغلي تسل ویل یا طرزالعمل په 8 فصلونو کې نافذ شوی چې د ولایتي ادارې او ولسوالیو ادارې د مسؤلینو او کارکوونکو دندو، ونډې، کاري واکونو، د ولایتي ادارې تر مشرۍ د کاري چارو د لاغوره تنظیم او سمبالتیا د سیمو په کچه د قوانینو، مقررو، پالیسیو، مصوبو او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو په اړه پرې بحث شوی. د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار د ورکشاپ برخوالو ته د خپلې وینا پر مهال ویل خوښ یم چې نن ورځ د یو داسې مهم ورکشاپ پرانسته کوم چې څه موده وړاندې د 14 ولایتونو مسؤلین مرکز ته تللي وو چې په یاد طرزالعمل بحث شوی و ترڅو مسؤلین د ولایت په ټولو چارو له اګاشي او عملي په ولایتو کې تطبیق کړي. ښاغلي مظلومیار زیاته کړه په دې ورځني ورکشاپ کې به د مامورینو کاري، قلمرو، دندو، مسؤلیتونو د ولایتي ادارې په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، امنیتي برخو عامه ادارې پر موخو برخوالو ته نوي موضوعات او مسایل تشریح شي. د ولایت مرستیال زیاته کړه غواړم چې د یو سی آی ډي اصلاح ولایتي دفتر او د ورکشاپ د نورو ترتیب کوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړم. په دغه ولایت کې په خپلو کاري ساحاتو کې ګټور پروګرامونه تطبیق کړي چې ښې پایلې او لاسته راوړنې لري. همداشان نوموړي د بشري سرچینو ریاست ته لارښوونه وکړه چې د 3 ورځو په جریان کې د ورکشاپ څارنه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه ورکشاپ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په هدایت سره په لغمان ولایت کې دایر شوی چې 3 ورځې به دوام وکړي.